نن د کابل د پغمان ولسوالۍ په ارغندي سیمه کې د یو ترانسپورتي ترمینل د جوړېدو چارې پیل شوې. د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو مسؤلینو دلته په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې وویل چې دغه ترمینل په 914 جریبه ځمکه جوړیږي چې 1 میلیارد او 215 میلیونه افغانیو لګښت به ورباندې راشي. پغمان ولسوالۍ په ارغندي کې د یو مهم ترانسپورتي ترمینل د عملي چارو د پیل پرانیسته کوو. د دې ترمینل په جوړېدو شاوخوا 1 میلیارد 215 میلیونه افغانۍ مصرف راځي. د ارغندي ترانسپورتي ترمینل چې په 914 جریبه ځمکه کې جوړیږي د 2 کلونو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. اقتصادي مرستیال وایي د ترانسپورتي زیربناو معیاري رغول او پراخول د هیواد د اقتصادي ودې پرمختګ او د داخلي او سیمه ییز اتصال لپاره ډیر مهم دي. د یاد مهم ترانسپورتي ترمینل په جوړېدو سره به اسانتیاوې زیاتې شي. د انتقال اړوند چارو په چټکتیا او غوره تنظیم کې به مهم رول ولوبوي. اړوند لګښتونه به ورسره کم شي. ډېر شمېر هیوادوالو ته به په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابر شي. امیدواریم که با تلاش‌های مشترک و همدلی همه‌جانبه این پروژه یکی از نهادهای موفقیت و پیشرفت کشور تبدیل شود. دغه ترمینل به یو 2 پوړیزه اداري ودانۍ، جومات، د وسایطو تمځای، د اوروژنې ودانۍ، د موټر جوړولو ورکشاپونه او نورې اسانتیاوې ولري. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره